د هر موسم خپل ښکلوالی، خو په سوات کې یو داسې موسم چې هغه د هر چا زړه ته نږدې دی. کله چې د ګرمۍ هغه موسم ختم او یخه سیلۍ شروع شي، نو د امن او د خوب موسم شروع شي، او دا د سوات دی د یخنۍ موسم. د نومبر په میاشت کې چې په سوات کې یخي او تازه هواګانې شروع شي او غرونه خپل داسې رنګ بدل کړي توبې چې چا ولا رنګ ورکړي. د چینارو ونې داسې سرې شي لکه توبې چې د اور ګولې، او د نخترو هغه پاڼې داسې سرې لکه د سرو زرو ستنې. او دا قدرتي نظاره، دا داسې یو گیت دی چې دا خلک په سترګو باندې اوري. او د سوات یخني چې دی هغه صرف لیدلی کېږي نه، خو هغه خوړلی کېږي هم، ځکه چې په سوات کې په دې ورځو کې د سوات مڼه هغه ډیره زیاته خوږی. دا میوه په دې یخنۍ کې دومره زیاته خوږی، او چې دا د دې یخنۍ سره میلاو کې داسې خاص مزه خلکو له ورکوي، ځکه چې دا د سوات د ځمکې یوه تحفه ده. سوات چې دی هغه داسې پرسکون او خاموشه په دې ورځو کې چې دا خاموشي یو خاص قسم سکون ورکوي انسان له. او دا ټایم دی په سوات کې د خپل روح د تازه کول، چې په لاس کې د سره یو پیاله چای او مخامخ ته داسې ښکلي د وادي سوات نظاره. خپله رایه چې دی هغه په کمنټ کې وایي چې د سوات موسم په کومو ورځو کې ښکلی ډېر زیات.